په هغه وخت کې په اورشلیم کې د شمون په نوم یو سړی اوسېده. هغه یو رښتینی او پرهیزګاره سړی و او د اسرائیلو د ژغورنې انتظار یې کوو او روح القدس ورسره و. روح القدس شمون ته دا په ښکاره ویلي و چې تر څو پورې د څښتن لخوا واده شوی مسیح ونه ویني ته به نه مړ کېږي. شمون د روح القدس پر لارښوونه دننه د خدای کور ته راغی. کله چې د عیسی مور او پلار ماشوم هلته راوست تر څو د هغه دپاره هغه څه وکړي چې د موسی شریعت یې غوښتنه کوله. نو شمون هغه ماشوم په غېږ کې واخیست او د خدای ثنا یې وویله. ای څښتن تعالی اوس دې رخصت کړه خپل خادم د دې نړۍ نه په سلامتۍ سره لکه چې څنګه تا واده کړې وه، ځکه چې ما ستا خلاصون ولیده په خپلو سترګو، هغه خلاصون چې تیار کړی دی تا د ټولو خلکو په حضور کې، یوه رڼا چې به ښکاره کړي اراده ستا غیر یهودو ته او کړي به ستا قوم اسرائیل سرلوړی. د ماشوم مور او پلار په هغو خبرو چې شمون د هغه په هکله وکړې حیران شول. شمون د هغوی دپاره د خیر دعا وکړه او د عیسی مور مریم ته ویل دا ماشوم په اسرائیلو کې د ډیرو د بربادۍ او یا سرلوړۍ دپاره د خدای لخوا غوره شوی دی. هغه د خدای لخوا یوه نښه ده چې ډیر خلک به یې مخالفت وکړي او په دې ډول به د ډیرو زړونو پټ خیالونه ښکاره شي. او ای مریمې غم به لکه د تیرې تورې په شان ستا زړه هم سوری سوری کړي. هلته یو پیغمبره وه چې حنا نومېدله او ډیره زړه وه. هغه د فنویل لور وه او د اشیر د قبیلې څخه وه. هغه د واده څخه وروسته یوازې 7 کاله د خپل میړه سره واوسېدله او له هغې وروسته یې میړه مړ شو. اوس هغه 84 کلنه او کونډه وه. هغه هیڅکله د خدای د کور څخه نه وتله بلکې شپه ورځ به یې په روژه نیولو او دعا کولو سره د خدای عبادت کوو. حنا په هماغه وخت کې یوسف او مریم ته راغله. د خدای شکر ویست او د هغو ټولو خلکو سره یې چې د اورشلیم د ازادۍ په تمه وو د هغه ماشوم په هکله خبرې وکړې. کله چې یوسف او مریم هر څه د شریعت له مخې سر ته ورسول نو بیرته خپل ښار ناصرې ته چې په جلیل کې و راستانه شول. هغه ماشوم لوی او قوي شو. هغه د حکمت څخه ډک و او د خدای فضل ورسره و. د عیسی مور او پلار به هر کال د فصل د اختر دپاره اورشلیم ته تلل. کله چې عیسی 12 کلن شو نو هغوی د خپل دود او دستور له مخې د اختر دپاره اورشلیم ته لاړل. کله چې د اختر ورځې پای ته ورسېدلې هغوی بیرته خپل کور ته روان شول او عیسی چې لا کوچنی هلک و په اورشلیم کې پاتې شو خو د هغه مور او پلار ترې خبر نه و. هغوی ګمان کوو چې عیسی د نورو مسافرو په ډله کې روان دی. هغوی ټوله ورځ سفر وکړ او بیا یې د خپلو خپلوانو او ملګرو په منځ کې د هغه په لټولو پیل وکړ. کله چې هغه پیدا نه کړ نو بیرته اورشلیم ته لاړل. تر څو هغه ولټوي. 3 ورځې وروسته یې هغه د خدای په کور کې پیدا کړ چې د دیني عالمانو سره ناست و. هغوی ته یې غوږ نیولی او پوښتنې ترې کولې. هر چا چې د عیسی خبرې اورېدلې نو د هغه پوهې او ځوابونو ته حیران پاتې کېدل. کله چې مور او پلار یې هغه ولید نو حیران شول او مور یې ورته وویل ګوره زویه موږ سره دې ولې داسې وکړل؟ ما او پلار دې په ډېرې اندېښنې سره ته لټولې. هغه ورته وویل تاسو ولې زه لټولم؟ آیا په دې نه پوهېدلی چې زه باید د خپل پلار په کور کې اوسم؟ خو هغوی د هغه د خبرې په مقصد پوه نه شول. نو عیسی د هغوی سره بیرته ناصرې ته لاړ او د هغوی تابع و. مور یې دا ټولې خبرې په خپل زړه کې ساتلې. عیسی د قد او حکمت په لحاظ لوی ده او د خدای او خلکو خوښېده.